کې دغه شینغر ته چرته راشه په زنګوګانو کې بدواڼه و زنګ د یو خالي راده دانو که تبلیغیان مې د یار کلي ته لیږي نه شکه پیدا شي داسې بس والا مچ بہت اچھا موسم ہے یہاں پہ اور بہت اچھے لوگ ہیں یہاں پہ مہمان نواز وہ بھی چلتی ہے باندھ لے وہ پھر چلتا ہے گائے ہوگی وہ بھی چلتا ہے گئے پنجاب سے اس کو میں ڈیلیگیٹ کرتا ہوں چې موږ یې وتړو بیا هم ګرځي دا غواړ الله وبرکاته زم تاسو ورور تاسو قربا ساسانی یو ځل بیا تاسو بدرانه خدمت کی د لوړ دیر شینغر نه حاضر یم ګرانو قدرمنو کتونکو د اختر دویم ورځ د ماشاءالله په شینغر کې ډېر زیاته ګڼه ده تاسو به ګورئ بلا سیلګري راغلي په دې ټیم کې مونږ موجود دي د شینغر هوټل مخې ته او د شینغر د هوټل چې کوم مالک دی هغه هم راسره موجود دی هغو سره به خبرې اترې کوو خو نننی پروګرام به زمونږ فني پروګرام وي څونه چې زمونږ کتونکي دي یو ځل بیا هغو ته اختر مبارکي وایو نن مونږه شینغر ته راوړي دي د کامن سینس سوالونه هغه تپوسنې به کوو او د ملګرو خوندور جوابونه به تاسو اورئ راځئ السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم څه دی زما نوم سبحاني ګل روغاني دی سبحاني ګل صاحب دلته شینغر کې څه کوئ زموږ خو دلته کې دا هوټل دی بس دلته د خلکو خدمت کوو ناست یو سوال تپوس نه وکړم وکړه زه کوشش کوم که دا راته ووایئ چې دا کوم څیز دی چې مونږ یې وتړو بیا هم ګرځي زموږ یې وتړو څاروی به وي مونږ یې وتړو بیا هم ګرځي څاروی خو چې وتړی او بیا ګرځي نه راګرځي که چې پاس شي نه لکه چې مونږ یې ومتړو بیا هم داسې ګرځي یاره دې کې به ته بیا پاتې ماشاءالله د اختر ورځې دي څه پیغام ورکوئ نو ښه په احتیاط سره ځئ ډرایوینګ په طریقه سره کوئ او دا د خوشحالیو موقع ده چې په غم یې ونه اړوئ ګرانو کتونکو موږ سره یو بل ملګری هم دلته موجود دی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم څه دی زما حمید الله روغه کوم ځای کې نه راغلي بس د دې شینغر جوړو شینغر یې د کامن سینس یو سوال تپوس نه وکړم دې کې به ته لږ پاتې راشم نور ماشاءالله ته سبق دې ویلی الحمدلله څومره سبق دې ویلی بی ایس انګلیش کوم ماشاءالله ته خو په ډېر زیات قابل یې جی بس دا راته ووایه چې یو میسیج ورکړې زموږ د کتونکو دې ټولو ملګرو ته زما څوک چې ګوري دا یو میسیج کوي چې یو بل سره مینه محبت وکړئ نفرت د یو بل سره مه کوئ یو بل له ټایم ورکړئ او په مینه محبت د یو بل سره ژوند تېر کوم څیز دی چې خپې د ویښتو دي ملا یې د لرګي او په سرمنه باندې ګرځي خپې د ویښتو دي ملا یې د لرګي او په سرمنه باندې ګرځي دا خو مار کېدای شي نه څه شی مار به وي د مار ملا د لرګي کوشش وکړه ماشاءالله قابل یې ذهن مې کار نه کوي ملګري نور هم موجود دی دلته کې یو لالا موجود دی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو کوم ځای کې راغلي زه خو تیمرګل نه راغلی یم که خطرناک تپوس کوي نو ګوره بیا چې سیټ ته دښته م ټولو کتونکو ته د اختر مبارکي وایو او دا ورته هم وایو چې راغلي یو مونږ شینغر ته او تاسو ته هم دعوت درکوو شینغر ته راشئ ډېر ښکلې بهترین او ښایسته علاقه ده دا راته ووایه یو څیز دی چې مونږ ورته ګورو ډوبېږي او بیا هم نه بچ کوو نو که بدل شي نو ښه نه دی څه ویلې نور څه کنځل کړي څه شعر غزل ټپه درځي خپل شاټونه په ما لګې اوس ښه دلته کې موجود دی ماشاءالله ډېر قابلان دي او هغه هم دغه کوي السلام علیکم لالا وعلیکم السلام څنګه یې جي خیر برابر یا تم برابر دی کوم ځای نه راغلي موږ د ونډې سې نه جي ونډې سې نه او کتونکو ته څه ویل غواړې اختر مبارکي ورکړئ د اختر مبارکي ټولو ته یم او انشاءالله شینغر ته یو فیر چکر سبق خو مې څه لږ ډېر ویلی دی جي یو سوال تپوس ته نه وکړم نو اسان غوندې کې وکړئ دا راته ووایه چې دا کوم څیز دی چې خپې د ویښتو دي او ملا یې د لرګي ده او په سرمنه باندې ګرځي ګرم یې خو څه شی دی
میگه نشي کېدی میگي او جی میگي املا خو د لرګین مرګره موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوم ځای نه راغلی؟ بس د پراپر لاجبو کې ما لاجبوک راغلی. ماشاءالله شینغر کې ډیره زیاته ګڼه دا میسج ورکول غواړي. بس میسج دا دی چې دا پور امن ځای دی او ډېر ښایسته ځای دی. که د ملکان ډیویژن نه ښکته خلکو ته دا میسج ورکوم چې راشي او د دې علاقې د ښایستونو نه خوندونه واخلي. چې دا کوم څیز دی چې څنګه پیدا شي بس داسې والوځي؟ دا خو د الجبرې نه ګران سوال ته وکړه. څه شي نه؟ الجبرې نه سوال نه ګران دی. مړه لږ معمولي کوشش وکړه. ته بیا ووایه دا کوم څنګه پیدا شي داسې والوځي؟ نیکسټ سوال ته لاړ شه، بل ته لاړ شه. دا راته ووایه چې دا کوم څیز دی چې موږ یې وتړو بیا هم ګرځي؟ بل ځل نور دغه سوال نه وکړه مړه چې دوړې نه دا خو دوړې دي غالبا. دا خو کامن سنس سوالونه ذهني سوالونه نه باندې به تاسو کوشش کوئ مازغه به جنګوئ که نه؟ سبق دی ویلی؟ ماسټر مې کړی. ماسټر دی کړی. ماشاءالله ته قابل یې څه شعر غزل ټپه درځي؟ شعرونه خو ډېر دي خو پر اې ټي ایم کې نشته. مسافرو ته یو میسج ورکړه. مسافر چې چرته هم دي په کوم ملک هم دي الله دې خوشحاله او آباد ساتي. موجود دی هغه نه به تپوس کوو چې د کوم ځای نه راغلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د کوم ځای نه راغلی؟ ته مرګ نه راغلم وروره. زه چې ډېر زیات یخني کېږي زه خو دغه پکوړوال سره ورته ناست وم او والله ډېر زیات یخني مې کېږي ډېر زیات ځکه چې لمر ختم شو نو انتها کې دا ځای واقع ډېر زیات یخ دی. بل ماشوم موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوم دی سره؟ وسیم. کوم ځای نه راغلی؟ کمال ټال. کمال ټال نه سبق وایي؟ څوم کې؟ وم کې. چې ته تړې تا تړې چې ته نه تړې تا نه تړې. انسان دی. انسان څنګه انسان څوک تړي؟ چې زه یې تړم نو ما تړي چې زه یې نه تړم نو ما نه تړي. نه انسان څوک تړي؟ داسې څیز دی چې ته تړې تا تړې چې ته نه تړې تا نه تړي. ستا په خوله کې داسې شیز دی که نه؟ زما په خوله کې داسې څه خیر دی وایه هېرېږه مو. انسان دی که نه او سپینې جامې چې دی اغوستی دي دا څه شی دی؟ زما په خوله کې څه دی چې سپینې جامې اغوستې؟ دا شعر دی غزل دی؟ دا دوړه ده. دوړه ده؟ ته لکه صحیح ووایه. یو پکوړو ماما ناست دی هغوی سره هم خبرې اترې کوه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ بنیامین. پکوړې خرڅېږي؟ او ګزاره کوي. دا راته ووایه چې دا کوم څیز دی چې موږ یې وتړو بیا هم ګرځي؟ موږ یې وتړو بیا هم ګرځي؟ پته نه لګي نو کوشش وکړه آسان چې موږ یې وتړو بیا هم ګرځي پته نه لګي بس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې کوم ځای نه راغلی؟ من دې شینغر. شینغر نه راغلی؟ که شینغر کې یې دلته؟ دلته یې. سبق وایې؟ څویم کې؟ فرسټ ایئر. دا راته ووایه چې دا کوم څیز دی چې موږ وتړو بیا هم ګرځي؟ یاره دا خو راته پته نشته. آسان دی مړه څه شعر غزل ټپه درځي؟ ټپه شعر به ورته ووایم چې زما د زړه ناکاره رنځه نه دي دارو شته نه دي حال ویلی شمه. ډېر ښه دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم هم سره کوم ځای نه راغلی؟ ولی الله مې نوم دی ربیع رئیس اوسېدونکی. ووایه چې یو سوال تپوس ته نه وکړم جواب راله؟ بلکل اوکې او دا کوم څیز دی چې څنګه پیدا شي بس داسې والوځي؟ چې څنګه پیدا شي داسې بس والوځي؟ مچو. مچ چې پیدا شي سیده الوځي؟ لړه لړه ده. څنګه لړه؟ څنګه لړه؟ खबरें तरीके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? किधर से आए? मैं सियालकोट से आया हूँ। शिनगर कैसे लग रहा है आपको? शिनगर बहुत अच्छा इलाका है। ये यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। हम लोगों ने यहाँ पे आके बहुत इंजॉय किया है। यहाँ पे होटल वगैरह में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ के लोग जो है अपने घरों में ले जाके वहाँ पे रखते हैं। वहाँ पे हम लोगों को खिलाया पिलाया घुमाया। यहाँ पे किसी चीज़ की जो है ना कमी नहीं हुई। सिर्फ एक चीज़ की यहाँ पे हम लोगों को जो है ना कमी महसूस हुई है,
वो ना यहाँ पे पानी और रोड का इंतज़ाम नहीं है। बिल्कुल, रोड बहुत ख़राब है। हाँ, यहाँ के रोड बहुत ख़राब हैं। पहला चांस है अब एक जी, पहली दफ़ा आए हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ठीक है जी। और ज़िला इंतज़ामिया से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि जो नेक्स्ट टाइम आए यहाँ पे विज़िटर आते हैं तो उनके लिए रोड और पानी का इंतज़ाम करें। शुक्रिया। जी सियालकोट कैसे लग रही है मौसम? बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। आपको बहुत अच्छी फीलिंग है यहाँ पे आके, सुकून है और किसी की बात करना और उनका सबका लहजा अच्छा है सभी का। ठीक है जी। और सियालकोट से जो मेहमान आए शिनगर इससे भी कॉमन सेंस का एक सवाल करेगा। जनाब एक सवाल है कॉमन सेंस का, ये क्या चीज़ है क्यों हम बांधने की बावजूद वो भी चलती है? बांध ले वो फिर चलता है। फिर चलता है। गाय होगी वो भी चलता है। गाय नहीं है, गाय तो बांध ले तो वो नहीं चलती। वो चीज़ जो हम बांध ले की बावजूद वो भी चलती है। ज़ुबान। ज़ुबान नहीं है। ज़ुबान नहीं। कम से कितना करे mal heltana دا راته وایو سوال ته پوښتنه وکړم. جو کې دا څه شی دی چې مونږ ته ګورو ډوبېږي او بیا هم نه بچ کوو؟ نور ډوبېږي مونږ ته ګورو ډوبېږي بیا هم موږ نه بچ کوو. نور نه دی. मोहम्मद शाहिद کم ځای کې نه راغلی؟ د بیا رہی یو سوال ته پوښتنه وکړم. او کولی شي اول خو راته څه شعر غزل ټپه ووایي. یو شعر ورته ډالے کم. ارشاد. कुछ मेहमान आए हैं ना पंजाब से, उसको मैं डेलीकेट करता हूँ, कुछ तो मैं डेलीकेट करता हूँ. तुरी जामे वाचो यारा तुरी जामे दर सरला मजा कवीना सम. ماشاءالله ماشاءالله. سوال ته پوښتنه کوم. ها کولی شي. دا راته ووایه دا کوم څیز دی چې څلور خپې دي او هر انسان تر هغه ضرورت دی؟ څلور خپې یو غوان ده. ووایه په ونه کې درې مرغۍ ناستې دي. دوو مرغو دا صلاح وکړه چې مونږ پاسو، بقایا څو پاتې شوې؟ یوه پاتې شوه. څنګه یوه پاتې شوه؟ درې دي که نه، دوه پاسې دي او یوه پاتې کېنه. په ونه کې درې مرغۍ ناستې دي، دوو صلاح وکړه چې مونږ پاسو، څو پاتې شوې؟ یوه پاتې شوه. نه نو پاسېدل دي که نه، دوه پاسېدل خو نه دي که نه، صلاح یې کړې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. تاسو نوم څه دی؟ رقم ځای کلیم الله د ګربن یم. دا راته ووایه چې یو سوال ته پوښتنه وکړو جواب راکړه. جی وایه وایه. دا کوم څیز دی چې مونږ یې وتړو بیا هم ګرځي؟ دا غوا ده. غوا چې وتړې بیا ګرځي؟ بیا هم ګرځي، تاویږي نه. نه داسې دي چې مونږ یې وتړو بیا هم ګرځي. شیطان څنګه یاره مشکل نه پته نه وي. تورز دی او دغه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم څه دی؟ کوم ځای کې نه راغلي؟ د نږدې ځای نه. دا راته ووایه سوال ته پوښتنه کومه، دا څه شی دی چې ملا یې د لرګي ده، خپې د ویښتوري په سرمنه باندې ګرځي؟ دا خو د لرګي نه وي. بالکل شته. دا بس زاړو کې څه شی دی؟ لرګي نه وي. هاډي څه دی ملا یې د لرګي ده، خپې د ویښتوري په سرمنه باندې ګرځي؟ یا دا پته نه لګي د ملا د لرګي خو نه جوړېږي. دا په دا ملا خو الله پاک جوړوي، دا خو قدرتي شی دی. یو څیز شته داسې شته، لږ سوچ وکړه. بس پته نه لګي یار. سبق ته ویلی؟ څوم پورې؟ ماشاءالله ته خو ډېر قابل یې. نه اوس یې نه وایي. او دا ته ووایه دا خل خوړ کې د خل خر خړه خایق پاو خویدا. درې پیرې ته وایه. په خل خوړ کې د خل خر خړه خایق پاو خویدا. په خل خوړ کې د خل خر خړه خایق پاو خویدا. په خل خوړ کې د خل خر خړه خایق پاو خویدا. بس ډېر بادر نوم مې د کلي یم. ماشاءالله نن خو شیرغان کې ډېره زیاته ګڼه ده. بالکل جی ستاسو هم ډېره مننه چې دومره راغلي یئ زموږ دې ځای ته او ستاسو په سر باندې دا ځای ښکلی دی. یو ځای او د بل ځای نه ستاسو دا راته ووایه چې سوال ته پوښتنه وکړم. وکړئ جي. دا څه شی دی چې مونږ یې وتړو بیا هم ګرځي؟ دا وام کېدی شي جي. غوا خو چې وتړې بیا نه ګرځي؟ نو داسې تاویږي. نه نه لکه چې مونږ یې وتړو بیا هم داسې ګرځي. جی دا نه راځي. ملګرو یو بل ملګری ما سلام. تاسو نوم څه دی؟ ایاز ملنګ.
ملنګ صاحب دا راته وایي څه به ډالۍ کوئ یاره مسافرو ته به ټپې کوو ارشاد اے مسافر خپل وطن ته راغې یار مې رانغې زه نرۍ ژړا کومه اے زما د یو کال اراده ده نو که تبلیغیان مې د یار کلي ته لیږي نه اے ما ویل یوازې به زما یې لکه رباب د یار سړی غوږ ته وهي نه اے چې زنګېدلی کور ته لاړ شمه لیونی وایي جوړې بیا دې اسکلي دي نه اے دغه شین غر ته چرته راشه په زنګوګانو کې بدواڼه و زنګونه دا و زموږ د نننۍ ورځې پروګرام امید دی چې تاسو به خوښ شوي خصوصي د مسافرو دپاره او په کمنټس کې مونږ ته سوالونو جوابونه راکولی شي د بل پروګرام پر مهال الله که اجازه ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته